بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او سجامي په تن وي. په تېرو کلاسو کې موږ تاسې د پایتون یا پایتون کلیکشنز درسونه شروع کړي وو. نو په دې کلاس کې موږ په دریم ټایپ یعنی په دریم ډول د پایتون کلیکشن چې موږ لرو هغه سیټس دي. سیټس چې ته وایي څنګه امپلیمنټ د سیټونو کېږي، کوم ډول بیلټ ان فنکشنونه د سیټو لپاره پایتون لري په ځان کې، او سیټ میتھډز چې دي. نو راځو پایتون سیټ څخه شروع کوو. In Python, a set is unordered collection of unique items. Python sets چې دی دا خپل یو غیر منظم کلیکشن دی او د یونیک ایټمونو یا د یونیک شیانو یعنی ډوپلیکیټ والیو په سیټ کې ان اویلیبل ډوپلیکیټ والیو موږ نشو کولای چې سیټ ته اډ کړو. نو ډوپلیکیټ ایلیمنټس آر الاؤड ان سیټ. په سیټ کې د ډوپلیکیټ ایلیمنټونو اجازه نشته. And must be immutable which cannot be changed. ټول د سیټ ایټمونه چې دي دا immutable دي، مطلب چې بیا د تغیر وړ نه دي. However, the set itself is mutable. سیټ چې دی په خپل ځان کې بیا د تغیر وړ دی. We can add or remove items from it. موږ کولای شو چې یو سیټ ته ایټم add او remove کو. Set can be used to perform mathematical set operation. موږ کولای شو پر سیټ باندې خپل د سیټ کوم ریاضیکي اپریشنونه چې دا اجرا کول، لکه یونین دی، انټرسیکشن دی، سیمیټریک ډیفرنس دی، یعنی د دوی د سیټونو اتحاد دی، د سیټونو تقاطع ده او د سیټونو تفاضل دی چې دا موږ تاسې دغه اپریشنونه پر سیټ باندې اجرا کولی شو. د مثال په ډول که دا وګورو سیټ یونین دوو سیټونو یو ځای والی چې موږ تاسې ته په لاس راکوي، یو یونین سیټ یو بل دریم سیټ په لاس راکوي چې دې ته سیټ یونین وایي، او سیټ انټرسیکشن یعنی هغه ایلیمنټس چې د دوو سیټونو ترمنځ شریک وي دې ته سیټ انټرسیکشن وایي چې دغه اپریشن موږ پر اجرا کولی شو. پایتون سیټ میتھډز په بیا په بله ویډیو کې د خیره پر دې بحث وکړو. نو راځو موږ تاسې هغه عملي برخې ته که وګورو. پایتون سیټس موږ شروع کړی ده. A set is a collection which is both unordered and unindexed. set چې دی په پایتون کې د خپل کلیکشنز دی د ایټمونو یا د شیانو سلسله ده چې دا خپل unordered دی او unindexed دی، یعنی انډیکسینګ هم نه کېږي او غیر منظم هم دی. set are written with curly brackets. set موږ تاسې په curly brackets کې لیکو. په دغو brackets کې دا سیټونه دي که چیرې موږ سکویر brackets وربا شکله قوسونه کار کو، هغه لیست دی. که چیرې دایروي قوسونه کار کو لکه دغه قوسونو، نو هغه ټپلز دي زموږ لپاره چې دا خپله سیټ دی. سیټ آیټمز چې ته وایي سیټ آیټمز آر unordered. د سیټ آیټمونه غیر منظم دي، د تغیر وړ نه دي. and not allow duplicate values. او خپله په سیټ آیټمز کې ډوپلیکیټ یعنی ډوپلیکیټ ویلو ته موږ تاسې اجازه نه لرو، یعنی چې دوې والیوګانې یو شان وي، یعنی ډبل والیوګانو ته اجازه. unchangeable. set are unchangeable معنی یې د تغیر وړ نه دي. meaning what we cannot change the items after the set has been created. څه وخت چې موږ تاسې سیټ جوړ کړو نو د هغه ایټمونه موږ نسو چینجولی، لیکن سیټ په خپل ځان کې یو چینجیبل دی. هغه داسې چې موږ ایټم ور اضافه کولی سو او ریموو کولی سو چې دا په خپله په سیټ کې دغه اپریشنونه موږ لري. د مثال په طور دا زموږ ستاسې یو سیټ دی چې مای سیټ د میوو موږ تاسې یو سیټ لرو. که چیرې غواړو دا سیټ ایټمونه پرنټ کړو نو مای سیټ، او که چیرې زه دا رنګ هم که وګورو دغه د سیټ ایټمونه ماته پرنټ شو چري، بنانا، ایپل. دا زموږ ستاسې سیټ و. اوس د سیټ کنسټرکټر موږ ته څه کار کوي؟ له هغه وروسته موږ د سیټ کنسټرکټر وایي. موږ وایي که چیرې موږ تاسې یو لیست ولرو، مای لیست، دا د نومونو یو لیست لرم، موږ غواړو چې دا چینج کړو سیټ ته، نو مای سیټ مثال کېږي سیټ مای لیست پرنټ مای سیټ. چیرې زه اوس دا پروګرام رن کړم که وګورو سیټ جوړ شو، خو د مخه دا یو لیست دی. که زه خپله دغه پرنټ کړم پرنټ مای لیست، چیرې زه دواړه پروګرام رن کړم نو لومړی لیست دی او دوهم موږ دغه سیټ ته واړوي چې دا خپله د سیټ کنسټرکټر وظیفه ده. اکسس سیټ آیټمز څنګه کولی شو چې موږ تاسې د سیټ آیټمونو ته لاسرسی ولرو، یعنی موږ تاسې غواړو دغه د سیټ کوم آیټمونه چې دي دغه ته لاسرسی ولرو او دغه د سیټ آیټمونو موږ تاسې استفاده ځینې وکړو. You cannot access item in a set by referring to an index or a key. موږ نشو کولی چې د سیټ آیټمونو چې دي هغه د انډیکس او کی په واسطه راواخلو یا لاسرسی ورته پیدا کړو، ځکه موږ تاسې ویل چې د سیټ آیټم چې دی هغه unindexed او unordered دی.
but you can loop through the set items using a for loop. موږ کولای شو چې د set itemونه د loops په واسطه د for loop په واسطه د while loop په واسطه ترلاسه کړو or ask if a specific value is present in a set by using the in keyword. او بیا موږ تاسو کې یو specific value غواړو نو موږ تاسو بیا د in keyword کاروو چې موږ تاسو به عملي وګورو او وګورو دا زموږ یو set دی څنګه کولای شو د for loop په واسطه یو set for x in my set که وګورو دا د چری بنانا apple چې دا موږ ته print شو چې دا د for loop په واسطه موږ تاسو print کولای شو. بل مهمه خبره دا ده د in keyword موږ تاسو کړو print کا apple که چیرې دا apple in my set چیرې دا apple ما په set کې شامل وي نو د موږ تاسو ته print کوي true موږ ته print کوي ځکه apple موږ تاسو په set کې شامل دی چې دا و د set itemونو access چې موږ تاسو کولای شو د for loop په واسطه access کو یا د in keyword په واسطه access کو که چیرې زموږ element په set کې موجود و نو true print کوي که په set کې موجود نه و نو بیا موږ تاسو ته false print کوي false apple ور spell error دی د apple په نیم کې نو false موږ تاسو ته print شو چې دا و د set itemونو access چې څنګه کولای شو د set یو item موږ تاسو access کو دا هغه وروسته موږ تاسو څنګه کولای شو set ته یو items add کړو هغه په دوه طریقو کولای شو د add method دی بل د update method موږ تاسو کارولای شو چې یو set ته نوې set add کو once a set is created وای کله چې موږ تاسو یو ځل یو set جوړ کو you cannot change its items موږ کولای چې دا ایټمونه change کړو د set itemونه but you can add new items but موږ کولای شو چې یو نوې item دې ته add کو to add one item to a set use the add method کله چې موږ غواړو یو set ته یو نوې element add کړو موږ تاسو د add method څخه استفاده کوو مثال دا زما یو set دی لومړی به زه دغه set print my که چیرې زه دا rank هم که وګورم زما set ماته print شو چې دا my set دی زه غواړم دغه set ته items add کړم نو زه وایم my set dot add یو نوی item د grapes زه add کوم دغه set ته وروسته که چیرې زه دغه set print کړم نو دغه set به یو item اضافه شوی وي که وګورو دا د یو items اضافه شو چې دا و د addition و یعنی موږ set ته یو نوی element add کوي څنګه کولای شو یو set ته بل set add کړو موږ وایي add set to add items from another set into the current set use the update method کوم چې موږ غواړو یو set ته یو بل set add کړو نو موږ بیا تاسو بیا د update کاروو update method کاروو مثال دا زما یو set دی غواړم دغه set دا کمنټ کما غواړم دې set ته زه یو بل set جوړ کما set دا یو بل set دی غواړم دغه یو set و بل set ته اډ کما که چیرې زه لومړی دا دوه setونه print کوم print my set او print set چیرې دا دوه setونه زه رن کما دا لومړی set شو او دا هم زموږ ستاسې دوهم set شو غواړم دغه دواړه setونه یو لومړي set ته دا دوهم set اډ کړم my set dot update یعنی دغه زما او لومړنی set چې دا update که چې شي update که غواړم دا set two elements هم دغه set ته ور اډ کړم نو set کله چې دا پروګرام زه رن کړم او دغه لومړی set بیا هم print کړم my set نو دغه لومړی set کم elements چې دي دا به دوه elements نور update شوي وي که وګورو دا د دواړو څخه یو set جوړ شو چې دا و د update method کار یعنی یو مکمل set مو یو بل set ته اډ کوئ د هغه وروسته بل method چې موږ وایو remove items څنګه موږ تاسې کولی شو چې د set څخه items remove کړو چې هغه دغه څو طریقې دي to remove an item in a set use the remove or the discard method کوم وخت چې موږ تاسې غواړو چې یو items د یو set څخه remove کړو یا له منځه یوسو موږ تاسې به د discard او remove methods کاروو لومړی به زه راسمه دا زما ستاسو لپاره یو set دی زه غواړم چې یو لومړی set print کوم print my set چیرې زه دا print کوم زما set elements ماته print شو خو زه غواړم چې دغه بنانا کم element دی دا له دغه set څخه remove کړم
نو my set dot remove لاغه وروسته که چیرې زه اوس دا سیټ فرینډ کړم نو ماته به یو الیمنټس د دې سیټ کم شوی چې چری او ایپل و ځکه دا د بنانا معرب وکړه یو بل کیورډ میتھډ چې موږ تاسې د ډسکارډ میتھډ د کاروو هغه هم د ریموو لپاره موږ کاروو که چیرې زه دغه الیمنټس دا یو لاین کمنټ کړم او بیا هم my set dot discard بیا هم زه بنانا ډسکارډ کړم او که پروګرام ران کوم هیڅ تغیر نه راغلی ځکه د ریموو په واسطه موږ کولی سو یو آیټم له سیټ څخه ریموو کړو او د ډسکارډ میتھډ هم موږ ته دا کار کوي چې یو آیټم موږ تاسې د سیټ څخه ریموو کوي خو د دوی دوه ترمنځ توپیر څه دی د دوی دوه ترمنځ توپیر دا دی که چیرې موږ تاسې هغه الیمنټ چې موږ غواړو ریموو یې کړو له سیټ څخه په سیټ کې وجود ونه لري او موږ ریموو میتھډ کار کوو نو ریموو میتھډ موږ ته یو exception غورځوي یا ایرر راکوي او که چیرې موږ ډسکارډ میتھډ کار کوو نو هغه موږ ته کوم ایرر نه راکوي مثال زه راځم واپس دغه د کم ریموو میتھډ چې دی بنانا زه غواړم چې د دې څخه زه ګریپس ریموو کړم ګریپس موږ تاسې په دې سیټ کې نه لرو نو ځکه دا د ریموو میتھډ موږ تاسې ته ایرر راکوي یعنی یو ایکسپشن دغه کې که وګورو دا د ریموو my set ما په سیټ کې زه دغه الیمنټس لرم my set dot remove grapes my set dot discard banana دا خو موږ تاسې کومې ته print my set یعنی کی ایرر سو grapes یعنی وجود نه لري یو کی ایرر مشترک که چیرې زه همدغه ډسکارډ میتھډ کې همدغه د بنانې کم الیمنټ چې دی دا grapes وکاروم نو موږ ته کوم ایرر نه راکوي یعنی چیرې زه اوس ران کړم موږ ته هیڅ رانه کوي یوازې زموږ هغه سیټ پرینټ کوي نو د ریموو او ډسکارډ میتھډ ترمنځ توپیر دغه دی چې کوم الیمنټ چې موږ تاسې په سیټ کې وجود ونه لري او موږ غواړو هغه الیمنټ ریموو کړو د ریموو میتھډ موږ ته ایرر راکوي او که غواړو موږ د ډسکارډ میتھډ وکاروو نو موږ ته ایرر نه راکوي که چیرې زموږ په سیټ کې هغه الیمنټ موجود هم نه وي او remember the sets are unordered so you will not know what items the gets removed دریم پاپ دی موږ تاسې مخکې هم وویل چې موږ تاسې لپاره پاپ میتھډ دا کار کوي چې پاپ هم زموږ الیمنټ له منځه وړي په لیست او ټپل کې که چیرې موږ پاپ میتھډ تاسو یاد وي پاپ میتھډ چې به موږ کاروئ هغه به موږ تاسې ته د پای الیمنټ پورته کوي یعنی پاپ میتھډ به د الیمنټس موږ تاسې له منځه وړي خو دلته سیټ چې دی سیټ unordered دی یعنی کوم وخت چې موږ پاپ میتھډ کاروو موږ نه پوهیږو پاپ میتھډ زموږ تاسې د سیټ کوم الیمنټ له منځه وړي ځکه سیټ unordered دی یعنی منظم نه دی یعنی موږ نه پوهیږو چې د سیټ کوم الیمنټ فرست دی کوم لاست دی نو په همدې خاطر موږ تاسې راځو لومړی به زه یو سیټ ډیکلیر کړم دغه کوم الیمنټس چې دي دا به زه کمنټ کړم خیر دلته راځم د پاپ میتھډ دلته کاروم زه غواړم یو سیټ دا زما سیټ سو غواړم لومړی زه دا سیټ پرینټ کړم پرینټ my set که چیرې زه دا رن کړم زما سیټ پرینټ سو غواړم پاپ میتھډ وکاروم نو my set dot pop که چیرې زه د پاپ وروسته زما my set پرینټ کوم my set نو موږ ته هېڅ درک نه راکوي چې آیا چري به له منځه یوسي بنانا به له منځه یوسي او اپل به له منځه یوسي نو زه به پروګرام رن کړم که چیرې وګورو بنانا اپل یعنې چري له منځه ولاړه نو موږ ته ځکه زموږ تاسې my set چې دی هغه unordered دی یعنې ordered نه دی او بل موږ تاسې پوهیږو چې پاپ میتھډ موږ ته هغه والیو چې دی له منځه وړي هغه والیو پاپ میتھډ موږ ته ریټرن کوي که چیرې زه دغه د پاپ میتھډ مساوي کړم ایکس ته وراساین کړم او دلته د my set پر ځای ایکس پرینټ کړم نو موږ ته به هغه والیو هغه ایټمز پرینټ سي کوم چې پاپ میتھډ له منځه وړی وي که چیرې زه دا پروګرام ران کړم نو چري یعنی دا ځلې پاپ میتھډ زموږ لپاره چري له منځه یوړی نو دا اوس موږ تاسې د پاپ میتھډ چې دلته چري لومړنی الیمنټس دی دلته ایپل دی که وګورو دلته ایپل لومړنی دی دا و سیټ او د پاپ میتھډ د هغه وروسته موږ تاسې کلیر او ډیل میتھډونه لرو کلیر میتھډ مکمل سیټ موږ ته کلیر کوي یعنی یو بیرته یو خالي سیټ په لاس راکوي که چیرې موږ تاسې د کلیر میتھډ کار کوو نو کلیر میتھډ موږ ته یو خالي سیټ په لاس راکوي یعنی یو مکمل سیټ له منځه وړي که چیرې زه راسم کلیر څنګه که دا زما یو سیټ دی زه غواړم لومړی دغه سیټ پرینټ کړم پرینټ my set
که چیرې زه دا پروګرام ران کړم که وګورم زما سیټ ماته پرینټ شو زه غواړم له دې وروسته زما سیټ چې دی my set dot clear د clear میتھډ وکاروم د clear میتھډ سیټ موږ ته زموږ ستاسې سیټ آیټمز له منځه وړي او یو خالي سیټ په لاس راکوي که چیرې زه اوس دا ځل یې رن کړم که وګورم یو خالي سیټ په لاس راغلی لومړی دا سیټ مکمل آیټمونه ما پرینټ کړه بیا مې سیټ کلیر کوي کلیر میتھډ مې وکاروئ او وروسته له هغه څخه یو خالي سیټ ماته په لاس راغلی چې دا و د کلیر میتھډ که چیرې موږ راسو د ډیل میتھډ وکړو د ډیل کیورډ وکړو هغه میتھډ نه دی د ډیل هغه یوازې یو کیورډ دی که چیرې موږ تاسې د ډیل کیورډ استفاده کړو نو زموږ تاسې مکمل سیټ له منځه وړي یعنې هغه د سیټ کوم میموري لوکیشن چې دی هغه لوکیشن مکمل صفا کوي نو زه به د ډیل مای سیټ که چیرې زه دا پروګرام رن کړم نو زما د سیټ دا مخکې د ډیل له کیورډ څخه پرینټ سټیټمنټ رزلټ دی که چیرې زه وروسته د ډیل له کیورډ پرینټ کړم دا زما سیټ نو ماته به ایرر راکړي که چیرې وګورو دا د ایرر راکړي وایي مای سیټ از ناٹ ډیفاینډ یعنې نیم ایرر دی موږ تاسې د مای سیټ په نامه کوم ډیفینیشن نه لرو ځکه هغه آی ډي ادرس مکمل موږ تاسې له منځه وړی دو چې دا و د ډیل کیورډ کلیر میتھډ وروسته موږ تاسې لوپس وایو لوپس څنګه کولی چې د لوپ واسطه موږ تاسې یو سیټ ایلیمنټس پرینټ کړو راځو موږ تاسې لومړی یو سیټ ډیکلیروو دا زموږ تاسې سیټ شو له هغه وروسته موږ تاسې د فار لوپ څخه استفاده ایکس ان مای سیټ استفاده کړو پرینټ ایکس نو د سیټ آیټمونه به یو پر یو موږ تاسې ته پرینټ شي چې دا د سیټ آیټمونه د فار لوپ په واسطه پرینټ کول وو بله موضوع چې موږ تاسې دلته وایو هغه د جاین سیټ و څنګه کولی شو موږ تاسې دوه سیټونه سره جاین کړو there are several ways to join two or more sets in python څو طریقې دی چې موږ تاسې په پایتان کې دوه سیټونه یا ډېر سیټونه سره یو ځای کړو یو له بل سره you can use the union method موږ کولی شو چې د union یا د اتحاد سیټونو اتحاد دغه میتھډ هم استفاده کړو to return a new set containing all items from both sets or the update موږ کولی شو چې د update میتھډ استفاده کړو د union میتھډ استفاده کړو چې تر څو سیټونو سره جوین کړو که چیرې راز موږ ته وایي the union method returns a new set with all items from both sets د union میتھډ چې دی دا موږ تاسې ته یو نوی سیټ ریټرن کوي کوم چې د دواړو سیټونو والیوګانې به په ځان کې ولري یا آیټمونه به په ځان کې ولري دا زموږ لپاره یو سیټ شو او بیا سیټ ټو زما لپاره یو بل سیټ شو چې دې ته به زه یو دوه ایلیمنټس نور اضافه کړم ګریپس او پیچ دوه ایلیمنټونه دا دوه سیټونه شوه زما لپاره چې دا لومړنی دوهم سیټ شو او هغه لومړنی سیټ شو زه به دواړه یو ځلې پرینټ کړم پرینټ مای سیټ چیرې زه دا پروګرام رن کړم نو دوه سیټونه به ماته پرینټ شي لومړی زه راځم د یونین کلمه استعمالوم څنګه کولی شو دوه سیټونه یونین کړو نو زه راځم مای سیټ ډاټ یونین د یونین میتھډ موږ تاسې استفاده کوو او سیټ ټو که چیرې له هغه وروسته زه مای سیټ پرینټ کړم ایکس ته به مای سیټ ډاټ یونین سیټ ټو به ایکس ته وراساین کړو که چیرې زه ایکس پرینټ کړم او پروګرام رن کړم که وګورو یو نوی سیټ ماته په لاس راغی چې دا د دواړو سیټونو هغه اتحاد و چې موږ تاسې دا دوه سیټونه یونین کړه بل میتھډ موږ تاسې د اپډیټ میتھډ کاروو موږ مخکې په اپډیټ میتھډ باندې کار وکړو چې اپډیټ میتھډ هم موږ ته دوه سیټونه جوین کوي یعنې که چیرې زه راسم دلته مای سیټ ډاټ اپډیټ سیټ ټو او له هغه وروسته مای سیټ پرینټ کړم پرینټ مای سیټ چیرې زه دا رن کړم که وګورو بیرته هغه د سیټونو یونین موږ ته په لاس راغلی چې دا د یونین او مای سیټ میتھډز نور هم موږ ډېر دغه لرو اوس د intersection update method will keep only the items that are present in both sets intersection بل میتھډ دی چې هغه موږ تاسې د سیټونو د تقاطع لپاره استفاده کوو مثال دا زما لپاره یو سیټ دی او زه غواړم سیټ ټو دا دوه سیټه لرم په هر سیټ کې زه درې آیټمز لرم یو مای سیټ دی او بل مای سیټ دی او بل سیټ ټو دی غواړم لومړی دواړه سیټونه پرینټ کړم پرینټ مای سیټ چې نو وکړو دا زموږ تاسې لپاره دواړه سیټونه دي چې پرینټ شو موږ تاسې انټرسیکشن اپډیټ یعنې د دوه سیټونو ترمنځ موږ تاسې ته د مشترک
کوم الیمنټ چې دی هغه پرنټ کوي، یعنې د تقاطع نقطه چې موږ په سیټ کې وایو د دوه سیټونو تقاطع موږ ته پرنټ کوي. که داسې موږ تاسې وګورو my set dot intersection update set to او اوس که زه راسم دغه نوی سیټ پرنټ کوم my set که وګورو یوازې اپل موږ ته پرنټ شو، ځکه موږ تاسې د دوی ترمنځ کوم مشترک الیمنټ چې لرو هغه یوازې اپل دی. But the intersection method will return a new set that only contains the items that are present in both sets. یو intersection update و بل intersection و، ځکه د دوی هغه نوې نقطه یعنی intersection update دا کار کوي چې موږ دغه سیټ اپډیټ کوي او دته مو یو الیمنټ وراساین کوي، یعنی اپډیټ شو دا سیټ لومړنی سیټ مو اپډیټ کوي. intersection یو بل نوی سیټ موږ ته په وجود راوړي، یعنی نوی سیټ په لاس راکوي چې هغه د دوی ترمنځ یو مشترکه نقطه ساتي. مثال زه وایم x ته وراساین که my set dot intersection دا موږ ته یو نوی سیټ د دوی فرق دا دی چې هغه اپډیټ کوي، یعنی هغه مخکنی سیټ اپډیټ کوي موږ ته، او دغه انټرسیکشن چې دی دا موږ ته یو نوی سیټ په لاس راکوي. نو سیټ ټو که زه چیرې راسم پرنټ x کما او پروګرام ران کوم بیرته هم اپل ځکه د دوی ترمنځ دغه اپل یو مشترک عناصر دی چې دا و د سیټونو انټرسیکشن او انټرسیکشن اپډیټ میتھډز. په روانه ویډیو کې موږ تاسې د خیره د سیټونو په میتھډز باندې خبرې وکړو چې د سیټونو میتھډز څه شي دي، بلټن میتھډز په پایتون کې.